وطن ګټل پښتو پلل سم د زمري زړه غواړي ډاکټر نجیب سر ترې نظار کړ نو زندان څه شی وي او ما د وطن پیغلې او زلمي په ټپو وستایې زه مې هم د دغې خاورې مور دپاره مړ یمه بس نور له زنده‌باد او مرداباد څخه تېرېږو بس نور له اغیار د پښتانه حساب په کار دی دا درې رنګه بیرغ زما ایمان دی سر دې خلاص شو پر دې باندې مې سر او مال قربان دی سر دې خلاص شو او زه چې صفه صفه خبره کوم بیا د منظور په سر قسم ورکوم بگناه خلق بندیان دی سبی غوره سرداران دی سبی غوره سرداران دی لاټک تر کندهار افغانان یو کسالارا افغانان یو کسالارا خوی حسلات دی دا افغان دی مخ دی لوی افغانستان دی ما وطن دے گوٹ گوٹ نرگلی خالتا پننگ افغانی پدولو سی سالو تو سے نانگ تو سے گرات تا جب دغ بارو مشه دی وطن پننگ بلوڑی دو پا دغوار شیر سے پا پاوت سے دیتا وخیر رو ویچے پناما در رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربان ذات دی د سوات ولسونو ته په ننګ افغاني د زړه له تله په پښتنه مینه دولاسي سلام کومه چې واقع هم تاسې ریاست ته او نړۍ ته دا ثابته کړه چې موږ نور د سوات په جنتي غېږه کې دا د پردیو د ډالري جنګونو د اور لمبو منلو ته تیار نه یو نو افرین شه سل وارې افرین شه د سوات ولس او په تاسې افرین شه اوس نظم ته راځم خو فقط دا یوه خبره شریکومه چې فقط دا نه چې کوزه پښتونخوا په اور کې سوځي زمونږ بر وطن په افغانستان کې هم نن په کابل کې په یو تعلیمي اداره کې چاودنه شوې ده چې په هغه کې په شلګونو کسان شهیدان او په شلګونو زخمیان دي چې هر چېرته پښتون افغان میشت دی ښه ورځ یې نه دی لیدلی وایي اوس خو کابل دغه کیسه ده چې موږ باید ولې نه شو راپورته هغه چمونه چې په د دنیا په یو ریاست کې په خلکو نه دي شوي په موږ شوي دي وایي دا د رزمک لویه لار ده دا شاته تاسو وینئ د رزمک او د تحصیل دوسلي د ګړیوم د دا سیمې چې هر څوک وي د دغې ونې په دغه ډډ کې به چې هر سهار موږ د کوره راتلو دلته به 3 5 4 دا لاشونه به پراته وو سرونه به پاس په ګېډو ورباندې ایښي وو ورباندې لیکل شوي به وو چې د ده لاش به تر دغه وخته پورې نه پورته کوئ موږ به ډېر په ویره پسې راکوزېدلو چې خدایه چې زه اوس دغه لاش ته ډارېږم هسې نه چې زما د ورور نه مرۍ غوڅه شوي وي هسې نه چې زما د پلار نه مرۍ غوڅه شوي وي زه چې کله هم وزیرستان ته راځم ما ته دا احساس چې خپل کور ته ځم په دغه بیره چې راځم اوس مې هم په زړه کې هغه ویره پرته وي چې خدایه هسې نه چې هغه ځکه چې هره ورځ به دلته د انسانانو حلال شوي لاشونه پراته وو شمالي وزیرستان د سروبي په سیمه کې دا ځای واقع دی زړه مې پرې سوځي په وجود چې د انسان تبه وي خو څه موده دی له تن لرې د افغان تبه وي یہ کرنل جنرل یہ کرنل جنرل یہ کیپٹن میجر یہ کیپٹن میجر یہ کینٹ والے یہ کینٹ والے دا یو ادبي خبره د پښتنو سر نه دی په غلا سوال خدا چې ته ځان ته پاکستانی وایې پاکستانی خو قوم نه دی دا د ملک نوم دی ته باید ځان ته د پاکستاني په ځای افغان وایې دویم دا چې پاکستان موږ په پاکستان کې نه یو د پاکستان کې د اوسېدو په ځای چې خلک موږ ته وایي چې تاسې لاړ شئ هغه ځای ته دلته که پاکستان کې خوشحال نه وای پاکستان موږ په دې خاوره زرګونو کالو راهیسې میشت یو پاکستان 4-5 کاله کېږي زموږ د نیکه تقریبا شپږ کم سل کاله عمر و د پاکستان یا اوس هم شپږ کم سل کاله نه دی پوره پاکستان زموږ په وجود په زور راته پر شوی او جوړ شوی دی د لرو بر افغان ستر افتخار علی وزیرا درزار علی وزیرا وې د آزاد ناره پجار علی وزیرا درزار علی وزیرا درزار علی وزیرا پلاسو کې د تور هات کړي
دی د ننګ غیرت مثال یې د ننګ غیرت مثال پرتی درته د ورونو جنازې وي او ته خاندې د ننګ غیرت مثال یې د ننګ غیرت مثال یې په کام دی قربانی ورد بار بار علی وزیرا درزار علی وزیرا وې د آزاد ناره پجار علی وزیرا درزار علی وزیرا درزار علی وزیر دا چې لاشونه یې کش کېږي پر روډونو باندې نړیوالو دا مظلومه انسانان نه وینئ کلی د جهان یو او خبر نه یو ستوري د اسمان یو او خبر نه یو او مونږ نه خپل تاریخ داسې هیر شوی دی مونږ افغانان یو او خبر نه یو او پنجاب ځپلي پښتانه به انتقام اخلي نو بیا به وروسته بیرغونه په اټک لګوي وای وګل خانه ته چې د افغان د نوم نه څنګه وایې وګل خانه ته چې د افغان د نوم نه څنګه وایې تو نور بیا اختر ته جمعه کړی دی که لانګ وایې او ژوند به سخت له خونده ډک وای هی ارمان چې نه بم بارود ټوپک وای هی ارمان تا دې نه ښکلوي خلک بې اودسه تور او سور زرغون بیرغه مقدسه زه د لاسونو او تاندي کرښې هم نه منمه ته پر ما کرښه د ډیورنډ منې مازغه دې نشته چې منصوبې چېرته زموږ د قتل عام جوړېږي رهبر په هغه ځای کې موږ ته زندګي لټوي وایي ته که مخالف د لر او بر نه وی زه به درنه دومره مرور نه وی سودا د انسانانو پکې کېږي نرخ ارزان دی او توبه د پاکستان هم عجیبه غوندې دکان دی که چیرته د توده د پښتنو وینه په کار شوه نو ورشه جی ایچ کیو دی های کورټ دی پارلمان دی سلامونه ملګرو تاسې وینئ د وطن حالات په پښتونخوا وطن او د پښتونخوا وطن په ګډون د نړۍ په ګوټ کې چې چیرته هم میشت پښتانه افغانان دي د پښتون ژغورنې غورځنګ ملي رهبر منظور احمد پښتون له اړخه په ټوله نړۍ کې د احتجاجونو کال شوی دی نو په 9 جولای به د نړۍ په مخ میشت چې چیرته پښتانه افغانان دي دا په وطن پښتونخوا وطن کې د روانو بدمنیو او د نوي اعلان شوي اپریشن پر ضد احتجاجونه کوي په دې کې په کار ده چې په ننګ افغاني په پښتانه مینه د خپل وطن د کونډو بورو او د خپل وطن د دغه بدبخت حالاتو په خاطر ګډون وکړي تاسې وینئ پرون بله ورځ په باجوړ کې چاودنه وشوه څنګه وشوه غټ ګاډی په منځ سره پرې کړی و د انسانانو ټوټې ټوټې لاسونه او خپې 4-500 میټره غورځول شوي وي هغه تصویرونه به تاسو لیدلي وي په سوشل میډیا چې یو انسان د بل پښتون انسان خپه په لاس کې اخیستې وي نه بل خو د اوښ په خپه څومره درز غوبل تیر شو او د بله ورځ راسې نن په مردان کې په جلاله کې زما او جلاله کې چاودنه شوې ده پښتانه په وینو لت پت دي هېڅوک د تپوس او د دغه نشته زمونږ پښتانه چې ګورې که ټیک ټاک ته لاړ شئ که بل داسې رسنۍ کومه ته لاړ شئ چې ډېر خلک یې ګوري او ویني دلته د پوډریانو ټرینډ مشهور دی ټولو سمو روغو رمټو پښتنو اکثر د ځانونه پوډریان جوړ دي د سړک په غاړه به بوزي په ولي کړي دي دا نړۍ موږ ته نه ګوري دا خلک موږ ته نه ګوري دا پاکستان ریاست یا دا نور خلک چې دا څوک چاودنې کوي دا بدامني خوروي دا دې ته نه ګوري
ای چې ودره یو خوا په بجوړ کې د پښتنو خپې او لاسونه له وجودونو نه غوڅ شوي دي، بل خوا نن په مردان کې په جلاله کې د پښتنو وینې په سړکونو روانې دي، بل خوا پښتانه په رسنیو کې د پوډریانو چمونه کوي، د پوډریانو پیشې کوي. و ظالمانو لکه دا کوم طرف ته روان یو مونږ، هر چاته ساترۍ سندرې یو شی بل شی خوند ورکوي، په کار ده چې وشي